وطن افغانستان دی د خپل ځان راته ګران دی پاک الله خو دې نور جوړ کړي بلا وخت وشو چې وران دی زما وطن افغانستان دی د خپل. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران هیوادوالو، یو ځل بیا د خیریه کارونو په سلسله کې د هسکې مینې ولسوالۍ د مورګۍ سیمې ته راغلي وو چې دلته یو مسجد دی د مسجد کوبا په نامه باندې، یعنې دا مسجد کې 15 ټیمه جمع کېده. دلته خلک راتلل، خو ولې یو خبره وه دې کې کومه چې دلته مسجد کې یعنې بیټري د مسجد خراب او هم د اذانونو سیستم پکې نه و او هم پکې رڼا نه وه. هیوادوالو زموږ یو ورور د نوم نه ښودو په شرط باندې موږ سره د خارج ملک نه 20,000 افغانۍ کومک کړی چې هغې کومک کې موږ ته ویلو د هغه په اجازه یو هم دې جومات ته بیټري راوړه، یو ورته دا کنټرول دی او نور موږ سره چې د هغه کوم نغدي کومک دی هغه به موږ انشاءالله هغه یتیمانو کورنۍ ته رسو چې هغه حقیقت سره هغه موږ ته ښودلي او په حقیقت سره یتیمان دي او مجبوره دي، وس یې نشته دی. مونږ سره چې دغه کومک چا کړی دی، یعنې دا د الله کور دی. څوک چې د الله کور سره کومک کوي، څوک د الله په کور کې رڼۍ جوړوي، انشاءالله چې د هغه کور کې به الله رڼۍ راولي او د هغه به الله انشاءالله چې آخرت رڼا کوي. او چې دغه کومک یې مونږ سره کړی، الله دې خوشحاله لري، الله دې په مال حال او بچوي باندې برکت کړي، الله دې کامیابه لري. مونږ سره د کلي ډېر خلک ولاړ دي، خو دا یو ورور نه پوښتنه کوو چې یعنې دې جومات کې ډېر وخت دغه رڼا نه وه او بیټري نه وه او د اذانونو سیستم پکې نه، اوس خو انشاءالله بیټري راغله او تاسو دغه کوم ورور چې کومک کړی انشاءالله دوه خو به ورته غواړئ که نه. بسم الله الرحمن الرحیم. کورم ودان هر چا چې دغه اخلاص کړی الله دې په مال حال کې برکت واچوي. او دغه جومات خو تاسو ته معلومه د روژې نه را په دې خوا رڼا هم پکې نه وه او بیټري هم خراب وه، لاسپیکر هم ضعیف و. نو دا بیټري او دغه کنټرولر چې هر چا اخیستی هر چا پکې منډه ترړه ویلې، الله پاک دې په ایمان خوشحاله کړي. خیر اوسئ. کوم ورور چې زموږ دعاګانې وکړي هغه ورور په باره کې چا چې کومک کړی دی، الله دې دغه دعاګانې په خپل در کې قبولې کړه او الله دې په بچیانو په مال حال برکت کړي. هیوادوالو په تاسو باندې غږ دی د شینوارو هسکې مینې ولسي خیریه بنسټ د خوا چې موږ سره ډېرې داسې مدرسې جوماتونه چې هغې کې د شطرنجوی یعنې د قرآني مجیدونو ډېر داسې ضرورتونه دي، هغه کاري صاحبان چې د مدرسو کې بې معاشه هلته لګیا دي، خلکو ته درسونه ورکوي. تاسو موږ سره ډېرې یتیمانې کورنۍ دي، ډېرې فقیرې غریبې کورنۍ دي، تاسو موږ سره د هغې په باره کې کومک وکړئ. انشاءالله چې لوی خدای جل جلاله به ستاسو کومک او همکاري کوي. هیره مې ونه وي زموږ پیج درسره لایک، زموږ د یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. هر چېرته چې وایي ښه ده ودان اوسئ، په لوی الله مو سپارم.